داسې انسانان به حتما پیژنې چې 50 کاله 40 کاله شاوخوا یې ګډ ژوند کړی. پوښتنه درته ولاړېږي چې دغې اړیکې څومره دوام کړی او ولې؟ څنګه دې اړیکې دومره اوږد دوام کړی دی؟ زه یې درته وایم، تغافل او تنازل دا 2 لاملونه دي یا دا هغه څه دي چې د انسانانو ژوند پرې دوام کوي. شریک ژوند. تنازل او تغافل دې ته وایي چې کوچنۍ تېروتنې کېږي، هغې نه ته تېرېږي. تنازل د خلکو له خطاو، د خلکو له مشکلاتو پام اړوي، بې پروا کېږي ترې او وایي چې خیر انسان دی، د انسان په سترګه یو چاته ګوري، د ملایکې په سترګه ورته نه ګوري. انسانان تېروتنې کوي، انسانان مشکل پکې وي. ستا ګډ ژوند هم همدغسې دوام کولی شي. د هغه وخت ژوند دې دوام کولی شي چې کله ته د خپل د ژوند شریک له تېروتنو، له نیمګړتیاوو تېر شي او داسې فکر وکړي چې دا انسان دی. اختلافات په ژوند کې راځي، اړیکې په ژوند کې راځي. دا هغه څه دي چې یو ګډ ژوند دوامداره کوي. تغافل او تنازل، بې پروایي، د خلکو له تېروتنو پام اړول، مخ اړول، په دې فکر کول چې یاره دا کس انسان دی. کله کله ته تېرېږه د یو چا له تېروتنو، د خپل د ژوند له شریک له تېروتنو، کله کله به هغه تېرېږي تا ته. همدا دی چې دا اړیکه دوام کوي. که ته خپله ضد کوې او هغه خپل ضد کوي، دا اړیکه دوام نه کوي. اړیکه هغه وخت دوام کوي چې یو انسان له خپل ضده تېر شي. دغه انسانان چې ته یې وینې چې 50 کاله 40 کاله یې ګډ ژوند کړی، دوی کې یو کس داسې وي چې د هغه بل له تېروتنو یې پام اړولی، مخ یې اړولی، یو ضد یې نه یې کړی، له خپل ضده راښکته شوی او دا فکر یې کړی چې زه غواړم دې سره ژوند وکړم. څومره داسې حالتونه به راغلي د دغه 2 انسانانو چې ژوند د اړیکې اوږدمهاله دوام کړی دی، دوی به فکر کړی چې دا د اړیکې وروستۍ شیبې دي. اما یو کس راغلی دی په هغه اړیکه کې له خپل ضده تېر شوی دی او تغافل او تنازل یې کړی دی، اړیکه بیا را ژوندۍ شوې ده او اړیکې دوام کړی دی. ته هم د خپل ژوند له شریک سره همدغسې تعامل کوه. کله کله ورته بښنه کوه، کله کله یې له تېروتنو تېرېږه، کله کله ځان مه پوهوه په ځینې تېروتنو باندې چې ضرور نه وي چې ستا ژوند خرابوي. اړیکې دې بیا را ژوندۍ کېږي او له ژونده به خوند اخلي.